یاره شین دې غټ دی څوک راغلي هم نه دي ټیم به د چا سره پاسوم یاره بس خدای پاکه ته یې راولې چې څه ټیم پاس په وکړو یاره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې نظر محمد د جوړې برابر یې طبیعت ښه دی؟ شکر دی خیر و خیرات دی. ته ښه الله فضل دی خیرات دی. یاره نن یو شله داسې په سوچ کې ولمه ډېر په سوچ کې ولمه. خیر څنګه په سوچ کې؟ نو داسې پر لارې تېرېدلمه ته مې کړ ناست وې سړی راسه زه به ورسمه دا پوښتنه به ځینې وکړم. خیر څه پوښتنه خو دې وکړه. ته دلته ورته وګوره نظر محمده دا د سرلینکې جنډۍ ده د زمري سره توره ورسره ده دا څنګه کیسه ده یاره؟ با ته پې نه یې خبر؟ یا زه ولاکه په خبر یم. دا خو داسې کیسه وله پخوا زمانه کې د سرلینکا یو باچا وی. باچا یې ولی نو بیا دا باچا واده نه ولی نو ده بیا اعلان وکلی اعلان چې یې وکلی وروره د خپلې باچۍ ټوټل اعلان یې وکړي چې مطلب دا ښایسته ښایسته ښځې نه دي دا دې ټوټل راجمع سي زما محل ته دې راسي. نو داسې اعلان وکلی نو دا ښایسته ښایسته ښځې وروره ورالې د ده محل ته د ده محل ته چې ورالې وروره نو بیا باچا د تخمونه ورکړل. تخم یې ورکړي؟ تخم یې ورکړي. ښځو ته تخم ورکړی مطلب چې دا شین کړي 6 میاشتې بعد به دوی ماته د دغه تخمو ګلان راوړئ مطلب دا چا ښایسته خوندور ګل ولی زه به د هغه سره واده کوم. بس دا تخمونه یې ورکړل وروره دا ښځو ته یې ورکړل وې او بلې مطلب ګردو ته یې ورکړل. دا ولاړلې چې ولاړلې وروره جانه ویې کرل چې ویې کرل وروره ټیم تېرېدی 6 میاشتې په دا کې تېرې شوې 6 میاشتې چې تېرې شوې نو 6 میاشتې بعد وروره دا ښځې ورته رالې ښځې چې ورته رالې یاره چا سور ګل ورته وینوئ ښایسته ښایسته ګلان دي او ښایسته کیسه ده نه دی چا سور ګل ورته وینوئ چا ژړ ګل ورته وینوئ چا شین ګل ورته وینوئ چا زرغون ورته وینوئ. نو بیا مطلب بس داسې خپله ټرایانو ګردو په ویلې وله نه دی نو هلته یو غریب ښځه ولاړه وله کونج ته بیخي ما دغه بیچاره ولاړه وله دغسې کونج ته دی ولاړه وله نه دی. نو دا باچا چې دی ورته وکتل ویل ته څنګه ولاړه یې؟ نو هغه ورته ویلې باچا سلامت کوم تخمونه چې مطلب دا باچا ورته ویل تا ماته دا ګل ولې نه راوړی نه دی؟ هغه ورته ویل باچا سلامت ډېر کوچری یمه مطلب نسم درته ویلی نه دی په خوله مې نه راځي بس ولې خیر درته وایمه چې ورته بیا ویلې بای تاسې کوم ماته تخم راکړی وی هغه چې وی هغه ګرځر د ګل غوی نه هغه چې ما وکرلی چې راشین سولی هغه بل شی ولی. نو بیا ما سوچ وکړي سړی هغه خو ګل غوښتی وي نو دا خو ګل نه دی بس په دغه وجه باندې بس ما نه درته راوړی. نو باچا سلامت دا نور ته ویلې ویل تاسې یاستئ ټول دروغجن یاست تاسې یاستئ دروغ وایاست دا ښځه چې ده دا حقیقت وایي. نو بیا یې د دا ښځې سره واده وکلی د خپل ځان مېرمن یې جوړه کله خپل محل ته یې بوته خپل د محل انچارج یې په لاس ورکړي بس دا د باچا ښځه سوله وروره هغه باچا سوله کیسه سوله دغه کیسه وله. نو یاره جنډۍ خو دې ګر سره کې ورکه کله یاره په دې جنډۍ ولاکه زه په خپله حال لرمه فالتو دې دونه ټیم را ضایع کړی واقعي بېروزګاره یې بس یو ځای کښېنې خلک در سره کښېنئ زیات یې ټیم ور ضایع کړې ما خو کیسه درته وکړله